بسم الله الرحمن الرحيم. د الهجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 9 نوي آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لری نه ده چې هغه وخت راشي چې همغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره وایي چې کاش کې موږ د تسلیم سرخ کته کړای وای. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي. ډېر ژر به دوی ته معلومه شي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. مونږ چې لدينا مخکې هر سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدای شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدای شي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی یې. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. کته ریښتونه نو زمونږ په وړاندې د پرښتې ولې رانه وستلی. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. مونږ پرښتې هڅه نه نازلوو هغوی چې کله کوزيږي نو لا حق سره کوزيږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپل د دې ساتندویان یو. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم موږ له تاسو مخکې په ډیرو تیرو شو قومونو کې پیغمبران لېږلي دي. هیڅ کله داسې نه ده شوی چې هغه ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغه یې ورپورې مسخري نه وي کړی. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر هم دغه سي د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پر ایمان نه راوړي. لپخوانه د دغه ډول خلکو هم دا کړنلار ده. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. کوم پر هغه باندې د اسمان کومه دروازه پرانیستی وای او هغوی پرنا ورځ پکې ختلی هم وای بیا به هم دا ویل چې زموږ سترګې غولول کی بلکې پر مون کوډی شوی. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع
فأتبعه شهاب مبين. دا زمون چار جوړونه ده چې په اسمان کې مونږ ډېری محکمې کلاګانې جوړې کړې او هغه مو د نندارچانو لپاره خایسته کړې دي او له هر ټل شوی شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلې دي. هیڅ یو شیطان هغه ته لار نشي مندلای مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ باسي او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یو روښانه پلوشه تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ زمکه غوړولې په هغه کې مو غرونه نصب کړي په هغه کې مو هر ډول شنیلی په ټاکلې موزون اندازه راټوکولې. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغه کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسو لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسو د هغو روزي رسونکي نه یې. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانه لمونږ سره نه وي او مونږ چې هر شی نازلوو په یو ټاکلې اندازه کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. باردارون کی بادونه مونږ لیږو بیا له اسمانه اوبو ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوب کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرګ مونږ ورکو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لتاسنه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زموږ تر نظر لاندې دي. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. په باوري ډول وستا رب دغه ټول را پاتوي هغه حکیم هم دی عالم هم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه پیدا کړ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او له هغه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړیو. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته ویل چې زه د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپل روح نه یو څه پکې پوکړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټول پرښتو سجده وکړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. پروردگار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. غویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم
إلى يوم الدين. پروردگارو فرمایل خدا تل دې ځای وزه زکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت ده. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردگار چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغه ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل را پاتول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت دی چې د هغه وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو زما پروردگار څنګه چې تا به لارې کړم په همغه شان به اوس زپز مکه کې د دوی لپاره د غلوونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول به لارې کړم پرتستاله هغه مخلص بندگانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړی وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله فرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیحه ما ته را رسیدلې ده. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الحجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیات څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بشک څوک چې ما رښتیاني بندگان دي پر هغه به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغه بیلارې شو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغه ټولو لپاره د دوزخ اختار دی. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړ شوی دی او دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړای شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. د هغو په زړونو کې کلګ ډیره کې نوې هغه به مونږ ترې نه وباسو. هغوی به په خپل منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم. خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. او دوی ته لکشان د ابراهیم علی السلام د میلمنو قصه واوروه. کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم ویل مونږ له تاسو نه ویریو. قالوا لا توجل إنا
جواب ورکړ مو ویریږه مونږ تا ته دیو په هلک زیری درکو قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ابراهیم علیه السلام ویل آیا تاسو په دې زور والی کې ماته د اولاد زیری راکوي لکه فکر وکړئ دا څنګه زیری ماته راکوي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين هغه جواب ورکړ مونږ ته په حق زیری درکو تاسو نو امید کیږئ مې قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراهیم علیه السلام ویل د خپل رب رحمت نه خو گمراهان نو امید کیږي قال فما خطبكم أيها المرسلون بیا ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه اے د خدای استادو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلي یاست قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وویل مونږ یو مجرم قوم لوري ته لېږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده هغوی ټول به مونږ وژغورو پرته د هغه مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې مونږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغه ویل تاسو ناشنا ښکارېږئ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون هغه جواب ورکړ نه بلکې موږ له هغه څه سره د تراغلی یو چې د هغه پر اتک کې دغه خلک شکمن موږ ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تراغلی نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپل کورنۍ سره ووځه او په خپل د هغو شاته ځه له تاسو نه دې هیڅوک شاته نه ګوري سم سیخه هغه خواته لاړ شي چې تاسو ته حکم کیږي وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين او هغه ته موږ خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به دغه خلکو بنیاد غوڅ کړی شي وجاء أهل المدينة يستبشرون په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وختل قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مشرموي له الله نه ویریږي ما مرسوا کوي قالوا أولم ننهك عن العالمين هغه ویل آیا مونږ په وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغه یو نشه غونډه راغلی و چې په هغه کې هغه له صد وتلیو فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل په پای کې د لمر څرک سره سم هغه یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکور کړه او پر هغه باندې مو د پخې شوی خټې د تیګو باران وراو إن في ذلك لآيات للمتوسمين
په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. او د ایکی خلک هم ظالمان، نو ګوره چې موږ له هغو نه غچ واخیست او د دغو دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو. موږ هغو ته خپل آیاتونه ولېږل، خپل نښانې مو هغو ته وښودلې، خو هغو هر څه له نظره وغورځول. هغوی غرونه توګل، کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه وو. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. په پای کې به قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد و نه خوړل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ مکه او اسمان او د هغو ټول هستی له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دی پیدا کړی او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارومرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقین ډول ستا رب د ټولو هستونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. مونږ ته و داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او ته مستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغه دنیوي ګټو ته سترګې ماړه چې موږ له دوی څخه بیلابیلو خلکو ته ورکړي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه زوروه. دوی پرېږده د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لګلې و چې هغه قرآن ټوټي ټوټي کړای دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم د استا پر رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسو څه کړی دي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره د کوم شي چې تاسو حکم کیږي هغه په لوړ आवाज ووایه او د مشرکانو یو بڅره پروا مکوه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ستال لوري مونږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډیر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پوری کوي په هغو سره ستاسو زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندگی کوه چې د هغه راتګ یقیني ده.